سلامونه وخت مو په خیر د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د هرات ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې له دغه ولایت څخه امریکا ته د 100,000 ډالرو په ارزښت د ډبرو لومړی صادراتي جوپه ولېږدول شوه. په دغه صادراتي جوپه کې د هرات د زندهجان ولسوالۍ د کانونو تورې ډبرې لېږدول شوي دي. د ارشاد حج او اوقاف وزیر شیخ نور محمد ثاقب حاجیانو ته د پاتې پیسو د ورکړې مراسمو کې ویلي سږ کال د حاجیانو د لګښتونو لپاره له اخیستل شویو پیسو څخه 4,515,000 614.40 افغانۍ پاتې شوې چې هر حاجي ته به 3,230 افغانۍ بیرته ورکړل شي. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې په نوبتي غونډه کې د خصوصي سکتور له لوري هیواد کې د تراکتور او کرنیزو ماشینونو د مونتاژ او تدریجي تولید طرحه د بحث لپاره وړاندې شوه چې تر ارزونې وروسته دغه طرحه د تایید وړ وبلل شوه. د ننګرهار ولایت مومندري ولسوالۍ هزارنو سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 11 کلنه دښمني د سیمه ییزو مسؤلینو، علماو او مشرانو په هڅو پای ته ورسېده. د ننګرهار ولایت مقام د رسنیو دفتر وایي یاده شخړه د ماشومانو په سر رامنځته شوې وه چې له دواړو لوریو پکې یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی و. او د تصنیم خبري اژانس د راپور له مخې ایران نن سهار د توغندیز برید په وسیله په اردن کې د امریکا پوځي اډه په نښه کړې ده. په همدې حال کې یو لوړپوړي امریکایي چارواکي هم رسنیو ته ویلي چې ایران په اردن کې د امریکا پوځي اډه په نښه کړې. او وروستی خبر دا چې د جاپان په جنوب کې 1.1 درجې قوي زلزلې لږ تر لږه 14 کسان وژلي، ګڼ شمېر ټپیان او ورک دي. په راپور کې راغلي چې د ژغورنې ډلې هڅه کوي په کنډوالو کې بند پاتې کسان وژغوري. درنو لیدونکو د نن ورځې لنډو مهم خبرونه همدومره و چې ما فهیم الافغان درته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.